وطن کلی خسته دا ستا په شان دي اشنا د وطن کلی اشنا د وطن کلی آباد دی وي خوشحال دی وي زما د وطن کلی خسته دا ستا په شان دي اشنا د وطن کلی اشنا د وطن کلی شومان پکې اختر څومره خسته وي ګل شوي په پټو پلو سهار څومره خسته وي قدم په قدم ښکلي وي رښتیا د وطن کلي ښایسته دا ستا په شان دي اشنا د وطن کلي اشنا د وطن کلي خسته دا ستا په شان دي اشنا د وطن کلي اشنا د وطن کلي ستا د کلي لاره ده ډېره مزیداره ده شنه شنه فصلونه دي دنګ دنګ چینارونه دي ونې نخترونه دي ښه ده د کارغانو زندګي پکې قراره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزیداره ده سیل د تاروګو ګرځي جرندې په اوبو ګرځي ډلې د زلمو ګرځي ټول په خپلو خپو ګرځي کار د کور ډوډۍ کوي ښه کټوۍ سبزۍ کوي پیغلې تنور واچوي ښه پستې روټۍ کوي ګوره بانډچۍ د ښار د ښځې نه هوښیاره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزیداره ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو فاروق جان حسین یم غږ دی د ریډیو وطن او پروګرام دی د وطن کلي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ ټول عمر کوشش کړی دی چې هغه کلو ته لاړ شو کوم چې د نورو کلو په نسبت باندې د خپل ښایست یا د څه نورو وجوهاتو په وجه باندې هغه یو ځانګړی مقام لري نن هم موږ کوشش کړی دی د داسې یو کلي ته راغلي یو کوم چې د غني بابا خاوره ده کوم چې د علي خان کلی دی کم چې د ګران بابا خاوره ده بله خلک د دې سیمې د دې خاورې پیداوار دی اگر چې پښتونخوا ټوله زه به دا وایم چې د دنیا په سیمو کې ښکلې سیمه ده خو تاسو به نومونه اورېدلي کله نیاز محمد عاجز او داسې نور د دنیا سید نبی عاجز وغیره بلا نمونه اگر چې هغې په خپله باندې لوی شخصیات وو خو نن چې موږ د کم زلمي سره ناست یو نو دی هم داسې عاجز طبیعته سړی دی چې نور کمالونه به پکې هم ډېر وي خو د خپل شعر د خپل ادب د خپل انداز په وجه باندې په پښتنو کې او د پښتنو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کړی دی موږ د زیتون الرحمن عاجز صاحب د کلي ته راغلي یو خلکو خو به د دې سره بله انټرویوانې کړي او تاسو به زه به دا وایم چې هر کس د پښتنو هرې پښتنې سترګې به عاجز صاحب اورېدلې هم وي او لیدلې به هم وي خو موږ د وطن کلي پروګرام کې نن د دې په کلي کې موجود یو راځو هغې طرف ته زه به چېرته هم نه د ریډیو وطن سره به اوسئ او د فاروق جان حسین سره به اوسېږي السلام علیکم جی وعلیکم السلام
فاروق جان حسین صاحب، تاسو د سیاب روډ ډېره زیاته مننه. تاسو رادیو چې څومره همکاران دي الفاظ نه لرو چې تاسو شکریا ادا کړو. په ګرمۍ موسم شروع شوی دی سپرلی دی او د سپرلي علامات لګېدلي دي او تاسو ډېر په سخته د لار وخت ډېر زیات مزل هم کړی دی. الله یې دغه مزل ستاسو نیکۍ په تله کې واچوي. زه ډېر مشکور یم او ډېر خوشحاله شوم چې تاسو د دغې ناستې قابل وګڼئ. ډېره زیاته مننه. خپله مختصر پېژنګلو د اورېدونکو سره هم او د لیدونکو سره هم وکړئ چې یاره ستاسو خپل نوم څه دی، تعلیم مو څومره کړی دی او د کوم ځای یې تاسو او اوس کار روزګار څه کوئ، نو دا پېژنګلو. زما نوم حضرت الرحمن دی او تخلص مې ځان له ډېر په ماشوموالي کې عجز وخت کړی دی. یعنې زما پوره نوم زیت الرحمن عجز دی او د دواوې شب قدر یو مشهور کلي کتوزو کې زه ژوند کوم. کار روزګار خو الحمدلله یو سرکاري اداره ده، فرنټیر کنسټرکټ کومه چې موږ د اف سی په نوم یا د ملیشې په نوم باندې پېژنو، په هغې کې خپل خدمات ترسره کوم. ډېره زیاته مننه. تاسو خو د خپل کلي نوم واخیسته، دا راته ووایئ چې یاره ستاسو د کلي کتوزو د دې دا نوم د کتوزی ولې وایي؟ زه به نورې خبرې به هم کوو، اورېدونکي به وایي چې یاره کتوزی به څنګه علاقه او نوم بلا خلکو اورېدلی، چونکې دا ځای ټکی عمرزی شو داسې نور که نه دا ورسره راځي، خو دې ته چې کوم دی دا کتوزی ولې وایي؟ دا خو پخوا زمانه کې مشرانو به خبرې کولې چې د محمود غزنوي په دور کې دا مقبره تاسو وکتله، دا په چارسدي په سپاهي شهر کې په 2 نمبر مقبره ده، په دې باندې غذا شوې وه. نو هلته کې چې کوم دی د صوابۍ یا د دیر یا د چترال یا د افغانستان د لرې لرې سیمو خلک دلته زخمیان پراته وو، څوک شهیدان وو. نو مطلب چې د چا شهید به یا به د چا غازي دلته پروت وو، نو هغوی به یو بل ته ویل ځای چې د شهیدانو کتو له لاړ شو، ځای چې د غازیانو لیدو له لاړ شو. دلته به هلکه کتو له راتلل دی، بیا د کتو ځای نوم ورکړه، نو اوس د هغه دال کټ شوی دی، کتو ځای دی نوم دی. ډېره زیاته مننه عاجز صاحب چې کومه خبره وکړه. زما خو خپل ځاني غرض دا و چې څنګه محمدزی دی یا چې کوم دی یوسفزی دی چې هغه د یو ټرایبل یا چې کوم دی داسې د چا اولاد دی او د هغې په وجه باندې هغې ته هغه خلک ویلی شي. خپل ځاني خو زما دا غرض و، خو بیا هم عاجز صاحب خبره وکړله چې یاره د دغې په وجه باندې او بیا پښتانه خو شهیدان. زه به هغه یو شعر راته یادېږي چې ژوند دې څه ژوندون وي خو ژوند دې څه ژوندون وي خو مړه دې نشي مور د چا، خویندو یې ټول ښار چڼ که ورک دی مشر رور د چا. نو واقعي چې دلته کومه هدیره ده دا به تاسو موږ سره ګورئ وینئ به، دا واقعي د کتلو ده او یو تاریخي واقعه پې تېره شوې ده، د هغې په وجه باندې باید چې ویلی کېږي. زه مخکې د وطن کلي او کم کلی دی به دې کې به چکر لګو، دا راته ووایي چې د دې حدود اربع مطلب دا چې د دې اړخونو ته کم کم کلي پراته دي. دا خو کتوزو کې ځان داسې ډېر محلي دي چې هغه د کلو برابر دي، ډېره غټه رقبه ده د کتوزو. د دې نه خوا بیا مټه مغول هیل کومه چې د مغولو د وختو هغه مغول پاتې کېدل، دلته کې بیا جنګونه وشو، بیا هغه مغول دا مغرب ته دي که مشرق ته؟ دا یاره په دا خو زه نه پوهېږم، زما ښي لاس ته دا مټه کلي دی، نور پرېوتو ته نور پرېوته ته او نور خاته ته د تنګي بیا میولو جورا دا کلي دي. د موږ نه شاته اړخ شمال ته صدر ګړی شوه او بیله شوه او مونډه شوه، دا کلي پراته دي. او دې اړخ ته بیا او جنوب ته بیا باغ کورونه، اسنزو، میرزو، خوبی، ماسل قلعه، شب قدر او بیا بل ها ګڼ شمېر کلي دي. دا کتوزو د دوابې په دغه منځ کې ده، د دې نه ګیر چاپېره چې دا کوم کلي دي ټول د دوابه وایي. دا دوابه خو خیال هم کړی کوم طرف ته چې 2 سیندونه کوم ځای کې میلاویږي او هغې په وجه دلته هم چېرته داسې دي که څنګه؟ او بالکل دا موږ چې چېرته ناست یو دا هم د سیند منځ دی، خو چونکې چې سیلاب راشي په دې ځای کې اوبه بهیږي، دې ځای کې دا لږې شانتې اوبه دا بیا ملګرو ته ښایي دا لږې شانې اوبه د سیند نه رابېلې شوي دي، ته موږ اشاره وو څنګه چې موږ پښتانه وو که نه وایو یا سل اشاره ته وایي که مثل له کوتک که نه هغه وړه اشاره دا اوبه دې وضاحت کوي چې دلته چې ته اوبه شته، دلته یو غټ سیند شته، نو دې لاسه زموږ نه غټ سیند دی او دې خوا لږې اوبه دي، هغې ته موږ اشاره وو. او منځ کې دا ایریا ده او دا منځ کې ټانک دی، دغه څاروي پکې سریږي، دغه خلکه پکې راوتلي دي. دلته قامونه کم کم اوسېږي که تاسو ته چېرته داسې څه یاد وي؟ په کتوزو کې غټ قامونه 4 وو که نه، د یو سردار نوم و، د بل محمود نوم و، د بل پسند نوم و او د بل عجب نوم و.
اوس چې د هغوی نه کوم نسل پاتې شوی د سردار چې کوم اولاد دی هغه سردار هیلو په نوم باندې یادېږي. د پسند چې کوم اولاد دی زه خپله پسند هیل یم، موږ د پسند هیلو په نوم باندې په دې کلي کې پېژندلي کېږو. د محمود چې کوم اولاد هغه د محمود هیلو په نوم باندې پېژندل کېږي، او د عجب چې کوم اولاد هغه د عجب هیلو په نوم باندې پېژندل کېږي. نو دا څلور قامونه دي لکه عجب هیل، محمود دا د مومندو دي که د بل ځای دي؟ دا ګیګیاني دي او دا ګیګیاني دي. دې کې مطلب داسې ډېر مشران دي چې هغوی راغلي دي دلته یې د دې ځای دي نه خو دلته یې رشتې کړي، نو که زموږ په هغه مشرانو کې مکس شوي دي، خو لکه اصل کې د دې کتلو کې چې زیات کوم قامونه دي هغه ګیګیاني دي. د دې نه علاوه پکې مومند، باجوړی یا داسې نور خټک وغیره دا قامونه پکې شته؟ نه دا نشته، به دلته صرف ګیګیاني مطلب مېزه شته دي. د باجوړ خلک دلته شته، وایي په دې مدرسو کې سبق وایي، هفته پس بیا خپل کلي ته ځي، باجوړ ته ځي. داسې د مومندو خلک هم راځي، د مدرسو کې سبق وایي. زموږ په کلي کې الحمدلله ډېرې غټې غټې مدرسې دي، ماشومان راځي او دلته نه سندونه ترلاسه کوي او واپس ځي خپل کلي ته. ډېره زیاته مننه عاجز صاحب. دا راته ووایي د دې کلي عمر به څومره وي دا وخت او آبادي به څومره وي؟ آبادي خو ډېره زیاته ده، آبادۍ راته هم معلومات نشته تقریبا. او یاره تقریبا چې د 500 نه پکې زیات کورونه دي په دې کلي کې. او دغه ما تاسو ته محمود غزنوي دغه خبره وکړه، نو هغه وخت نه په دې کې قامونه مطلب لکه وو، د دې ځای خلک پکې پاتې شوي. د محمود غزنوي تاریخ ما ته یاد نه چې دا به څومره وخت مخکې وي، دغه وخت نه دا کلی آباد دی. لکه مطلب چې که موږ 100 کال نه وروسته واوړو، نو بیا چونکې پښتنو د بدقسمتي پاتې شوې ده چې دوی لیکل نه دي کړي او دغه طرف ته ډېر اړخ نه دی ورکړی. الحمدلله اوس خو کافي ترقي وشوله په دې هکله باندې چې هلکانو تحقیق هم وکړو، کوشش کوي چې یاره کم خبرې زموږ نه پناه دي چې هغه تاریخ راوڅېړي، هغه وګوري. د دې نه علاوه کوم چې فیسبوک او کوم انټرنیټ موږ له کوم لاس راکړو، نو دې هم ډېر کار دا وکړو چې یاره هلکانو دا څیزونه تحقیق وکړو او دغې ته اپلوډ کړل، نو اوس خبره اسانه شوې ده. او انشاءالله د دې نه پس چې کوم وي نو هغه به بیا کېږي. ډېر زیاته مننه. د دې ځای خاوره دا څنګه خاوره ده؟ توره خاوره ده، سپینه ده، شګلنه ده؟ دلته کې هر قسمه خاوره شته. موږ چې چېرته ناست یو دا شګلنه خاوره دلته کې پلې هلکه کري، د دې سیند په غاړه هغه هم کېږي. خو زموږ کتوزو چې کومه ده دا خصوصي تاسو به اورېدلي په ګوړه باندې ډېره مشهوره ده. د دې ځمکه چې کومه ده هغه د ګني دپاره ډېره زیاته زرخیزه ده. او د دې ځای د اوبه ځمکه چې کومه ده د دې اوبه خور دا د نیر نه کېږي که نه دا داسې باراني ځمکې دي؟ نه شکر الحمدلله اوبه خو ډېرې زیاتې دي. دوابه ورته ځکه وایي چې مطلب دلته د سیندونو نیرونه بیل شوي دي او د نیرونو نه بیا پټي. نو که کله سالانه هم شي نو زموږ په نیرونو کې دا نیر دومره په لوړه باندې دا زمینداري دومره لاندې پاتې شوې ده چې د اوبو تکلیف خو یو ټایم کې زموږ ځمکو ته نه وي. دلته دا نیر چې کم دی دا د کم سیند نه راجدا شوی دی؟ دا د مونډې نه راجدا شوی دی، کوم چې خیالي ورته وایي، او کوم چې د خیالي سیند دی د هغې نه رابیل شوی دی. جی ډېره زیاته مننه. دلته د تعلیم څه حساب کتاب دی؟ دا خلک تعلیم خوښوي که نه خوښوي؟ او تقریبا څومره پرسنټیج دی چې ماشومان سکولونو ته ځي؟ دلته خو یاره تقریبا چې 15% ماشومان د سبقونو شوقیان دي. دغه 15% هم شوق لري، خو دغه غریبۍ یې دي، لکه څوک د غریبۍ د وجې نه نشي تللی، د چا په ماشوموالي کې پلار وفات شوي. لکه زموږ خپله زما ډېر زیات شوق، ما لسم جومات ته پورې سبق ویلی دی. الله دې زما مور ژوندۍ لري، د هغې هغه منډې تړلی وې چې په هغې باندې مطلب لکه ما باندې دغه لسم جومات وکړو. زما ارمان و چې زه مې پښتو وکړم، خو دغه غریبي وه چې په ماشوموالي کې پلار وفات و. نو دلته کې چې کوم دغه 15% هلکه تعلیم نه محرومه یو، دا د هغوی داسې نه چې د هغوی شوق نشته. یقینو که داسې ماشومان په دې ټانګونو کې څاروي سړي چې ځان سره کتاب راوړي په هغې پوهېږي هم نه، خو په کتاب کې هغه تصویران ګوري، هغه ماشومان ګوري، هغې ته هسې خوشحالېږي. نو مطلب چې دلته کې زه یم چې 100% نه خو لکه مطلب 90% هلکه تعلیم شوقیان دي، خو داسې ده چې ډېر هلکه پکې د غربت د وجې نه تعلیم نشي کولی. دا راته ووایي چې یاره په چارسده باندې خصوصا د خانیزم یو اثر پروت وي، دلته چې کوم دی دغه څه اثر شته یا که نه؟ خلک د خلکو په کوټو کې ډېره دي که نه خلک په خپلو کوټو خاوندانې څه حساب کتاب؟ نه به دلته خو هغه شي شکر الحمدلله نشته دی. لکه تودو هر سړی په خپله باندې خان هم دی او بدماش هم دی. که څوک په پردي کور کې اوسېږي خو لکه پردی غلامۍ څوک نه کوي. که داسې یو کس نیم داسې وي چې مطلب ذهني غلامي کوي، نو هغه د خپله ناپوهي وي چې دی مطلب د چا حجره جارو کوي، یعنې حالان کې ښه مزدوري به هم کوي، خو بیا هم ځي او د هغه خان په حجره کې کښېني،
دا به یا د خان نه متاثر وي یا به مطلب هغه ورسره داسې یو نیکي کړي چې لکه زموږ ډېر غریب خلک دي مونږ مطلب اکثر د احسانونو لاندې ژوند تېروو مطلب که یو سړي ماله کور راکړه کور یې راکړو چېرته بیمار شوم له 100 روپۍ او له 100 روپۍ راکړه راکړه یا یې وینه راکړه یا مطلب نور داسې سختې خبرې زموږ په ژوند کې راځي نو د دغه وجې نه هغه سړي ځي او هغه حجره کې کښېني چې دغه خان ورسره نیکي کړې وي حالانکه خان که ته دا غوښتنه کوي نو بد به کوي خو دویم چې خان هم ته دا غوښتنه نه کوي خو دا دغه سړي هغه خپل هغه نمک حلالي وي دی وایي که اوس د دې خان تپوس ونه کړي نه په نمک حرامۍ کې راځي جی جی ډېره زیاته مننه د جینکو د تعلیم دلته څه حساب کتاب دی یا د جینکیو هم په ګڼ شمېر باندې سکولونو د دې تقریبا چې لکه پرایمري سکولونه د جینکو شته دی های سکولونه شته دی او مطلب سهار کې ځایي نه مونږ که دا ډک ډک ګاډي چینچانې داسې زموږ شب قدر تحصیل ته داسې کالجونو ته په یونیورسټو کې زموږ د کلي جینکۍ سبق وایي الحمدلله لا تر دې دمه به هغه ښځو باندې لا الزام نشته کومې چې په سکولونو کې سبق وایي نو په دغه وجه باندې جینکو تعلیم ته هم ډېره زیاته ترجیح ورکړل کېږي ډېره زیاته مننه دلته های سکولونه شته دی که نشته دی هایر سیکنډري های د جینکو او دا لکه او بالکل شته دی په کتوزو کې ما تاسو وختي د یو سکول ذکر وکړ جی جی او های سکول کتوزی نمبر 1 دا پکې دی او پرایمري سکولونه پکې 2-3 دي داسې پکې د جینکو پرایمري سکولونه شته دي په اسانزو کې بیا د جینکو های سکول دی اسانزو کتوزو دا بیل یونین کونسل دی هډیر نږدې دی مطلب هغه جینکۍ پیدل هم تللی شي هغه سکولونو ته ډېره زیاته مننه سرکاري خلک په مختلفو محکمو کې د دې ځای څومره دي نارینه او زنانه تقریبا پوه شوې مطلب داسې غټه عهده باندې زنانه وي پرنسپله وي یا چې کوم داسې بله محکمه کې او دغه شانتې نارینه هم نارینه خو ډېر زیات دي اوس خو په دې نوي کول کې چې کوم دا پی ټي سي استادان دي دا خو ګڼ شمېر هلکه استادان شو جی په های سکولونو کې زموږ استادان شته دي او د زنانو په دا کومې د ډاکټرۍ چې کومې شعبې دي په هسپتالونو کې هغوی ډیوټیانې کوي او د سکول په لحاظ سره زم چې زنانه ډېرې کمې نوکرۍ کوي د هغې وجه دا ده چې په کومو خاندانونو کې واده دي د هغوی خاوندان په ښه روزګارونو باندې دي په دغه وجه باندې په هغوی باندې هغه د پیسو د وجې نه چې هلکه به یا پې پیسې ګټي یا پې دا ګټي په دغه وجه په هغوی باندې نوکرۍ نه کوي ډېره زیاته مننه کم ماشومان جینکۍ که هغې سکول نه وی نو ستاسو څه خیال دی چې دا د څه د وجې دغلته د ماشومان جینکۍ سکولونه نه وي نو ما خو تاسو مخکې وضاحت وکړ چې د غربت د وجې نه وي نو وي به دلته کې په کتوزو کې خصوصي د کتوزو خبره کوو چې دلته داسې خبره نشته چې څوک د الزام په وجه باندې جینۍ د سکول نه منې کوي که جینۍ د سکول نه منې کېږي یا به د غربت په وجه باندې منې کېږي ډېره زیاته مننه د امن دلته څه صورتحال وي یاره امن خو شکر دی ډېر زیات دی لکه دغه دماکې یا دهشتګردۍ دا خو دلته نشته دی خپلو کې د خلکو او زموږ په خپلو کې د خلکو داسې چې دښمنۍ تر اوسه پورې وي لا روغې خو شوي نه دی الله دې وکړي چې دغه روغې وشي دغه دښمنۍ ختمې شي خو هغه دښمنۍ دومره زړې شوي چې څوک یو بل ته سوی نه نو د امن په لحاظ باندې مې چې کتوزو یو ډېر یاد کړی دی ډېره ښکلې خبره مو وکړله کومې دا دښمنیانې چې دي که نه دا د کورنو مسلو په وجه باندې که نه د ځمکو په حواله باندې یاره به دا دې ګډې ډېرې زړې دښمنۍ چې هغه زموږ پلار نیکه ته هم پته نه لګي وجه هم نه چې لکه پلار نیکه به مونږ ته چې دې وجه نه معلومه چې دا په څه باندې شوي دي نو اوس پکې هغه نوی نسل چې کوم راغلی دی هغه د پلار نیکه څوک یې تېمنې کړي دي او څوک یې په ملا باندې ډبولي چې دې خلکو سره زموږ دښمني ده او بدل به تیل او دا به کې او هغه به کې نو په دغه وجه باندې هغه دښمنۍ دوامداره دي ټول خلک ستاسو غږ اوري دغه خلکو ته څه وایې چې یاره هغه زړه څیزونه برقرار وساتو که نه نوی دور دی او نوې غوښتنې دي نو د دغې په حواله باندې چې چا هم مطلب بد کارونه چې زاړه کم بد کارونه دي دا چې چا هم پرېښي نو دویم چې هغه ترقي موندلې ده زاړه چې کوم ښه کارونه دي مطلب د چا نیکه د چا پلار چې حجرې ساتلې دي حجرې یې جوړې کړي دي د خلکو یې مېلمستیا کړې ده نو دویمه چې نوي نسل هم پکار چې د خپل پلار نیکه هغه دود دستور او روایات جاري وساتي که د چا پلار نیکه په دښمنو کې ځمکې بایللي دي کورونه یې بایللي دي بار یې پکې شپې کړي دي هلته د ملکانو خپې چاپې کړي دي نو نوي نسل له پکار چې دغه څیز نه ځان وساتي ډېره زیاته مننه اورېدونکي به وایي چې یاره حسین صاحب او عاجز صاحب چې کوم دی صرف څه کوي هغوی لګیا دي او ښه تاریخي او جوور بحث یې را شروع کړی زه وایم که ستاسو د شاعرۍ اورېدونکي چې کوم دي هغوی به په تمه باندې نو که څو شعرونه ووایو او هغې نه پس بیا مخکې په کلي کې چکر ولګو د کلي په حواله باندې خبرې وکړو نو خوند به وکړو سمه ده شعرونه سیاب هم راته ناست دی نو دی به ته هم خوند واخلي او سیاب بس خاموشه ناست دی ځان یې بوت جوړ کړی دی
او داسې ده چې شعر ووایي نو سړی به ورله داد ورکړي. دا مونږ چې کومې خبرې کوو دا خو د داد قابلې هم نه دي او نه چېرته مونږ داسې پروګرام ته ناست یو لکه تاسو د کلي د تاریخ حوالې سره خبره وکړو. دلته کې مشهور استادان دي ډېر ښه پوهان دي لکه سهار قطب صاحب دلته پاتې کېږي او یو کتاب لیکلی پوهنه. څوک چې سیسیس اګزام کوي پوهنه به لازمي ګوري. نو دې کلي په حوالې سره بیا که ژوندي وو هغه سره بیا تاسو خبرې کوئ بالکل دنیا یې پېژني او نو بیا به د هغه خبرې تاسو واورئ چې مطلب د دې کلي دلته څو یونین کونسله دي، مطلب دلته کې څو کلي دي، څو مالته دي، څو کورونه دي. بیا په کورونو کې چې کومې کمرې دي هغه هم هغوی ته ماشاءالله یاد دي چې په دې کور کې دا کمرې دي او دا یې کټونه دي او دا ولې چې هغه په سکول کې استاد دی دا ټول ماشومان د هغه سره واقف دي، ماشومان ورسره سبق وایي. د شعرونو غوښتنه تاسو وکړه نو که مې خپل دی که پردی راته معلوم دی د دې ښار هر یو سړی راته معلوم دی. که مې خپل دی که پردی راته معلوم دی د دې ښار هر یو سړی راته معلوم دی. جوبل جوبل خپل تندی راته معلوم دی د ویشتونکي خر غرګې راته معلوم دی. جوبل جوبل خپل تندی راته معلوم دی د ویشتونکي هر غرګې راته معلوم دی. څوک مې وژني او د چا په سلام رمه که هغه دی او که دی راته معلوم دی. څوک مې وژني او د چا په سلام رمه که هغه دی او که دی راته معلوم دی. چې وده شم د وړو په شانتې شور کړي ستا د لیچو هر بنګړی راته معلوم دی. چې وده شم د وړو په شانتې شور کړي ستا د لیچو هر بنګړی راته معلوم دی. چې ټول عمر د غریب سړي خلاف وي د جرګو دغه پټکې راته معلوم دی. چې ټول عمر د غریب سړي خلاف وي د جرګو دغه پټکې راته معلوم دی. زه به څنګه د لویې خبره وکړم د خپل وران کور نغرې راته معلوم دی. زه به څنګه د لویې خبره وکړم د خپل وران کور نغرې راته معلوم دی. دا به هر وخت د سپیاکو جنګ کې مات وي د عاجز سړي تندی راته معلوم دی. ډېر ښکلی. امید لرم چې اورېدونکو تاسو به ترې خوند اخیستی وي. عاجز صاحب واقعي چې ډېر خوږ سړی دی. د دې سره خبرې
خو نن زمونږ راغلي یو کوتوزي کلي ته او کوتوزی یو مشهور کلی دی په پښتونخوا کې که نور کلي څو یاد دي نو کوتوزی پکې هم یاد دی او څنګه چې دوی ذکر وکړو د سحر کوتوزي دغه شان نور هم بلا شخصیات د دې علاقې دي چې د هغې په وجه باندې خلک دا علاقه پیژني. حاجي صاحب د دې علاقې رسمونو رواجونه خو تقریبا زمونږ په پښتونخوا کې یو شانتي دي خو دا راته ووایي چې یاره داسې څه رسم رواج شته دی چې هغه پښتون ولس ته د اسانۍ په وجه باندې هغه زندګي ګرانه کړې ده. نه داسې رواجونه خو دلته نشته دي څنګه چې تاسو ذکر وکړو څنګه چې نور پښتانه دي په مړي جمدي کې د یو بل سره کیني مطلب مړي وشي د درېیمې پورې په هغه مړي په کور کې روټۍ نه پخېږي کوم چې د محلې هلکه یا نږدې نور کورونه وي هغوی هغه تیار روټۍ راوړي بهر چې په حجره کې کم مېلمانه وي هغوی ته یې هم وږدي کور کې چې کمې زنانه وي هغوی ته یې هم وږدي یا که داسې په ښادۍ کې وي نو مطلب ماشومان ګرځي او یو کس سړی کټون راټولوي او په هغې باندې نومونه لیکي هغه کټون راوړي په حجره کې یې کېږدي بیا هغه زلمي په هغه واده کې لګیا وي هلکو ته وریجې کېږدي بیا چې هغه سړو روټۍ ختمه شي بیا هغه کټونه د کور خلکه والي هغه زنانو له یوسي بیا پکې زنانه روټۍ وخوري بیا چې کله هغه د جنج او هغه د موټر او چېرته زمونږ خو اکثر اوبه ډېرې دلته کې نو اکثر په جنجونو کې هلکه د هلکان یو بل دې اوبو ته غورځوي دې نیرونو ته یې غورځوي کوم چې کلیوال جنجونه وي او که نه د ګاډو لارې وي نو بیا خو د ګاډو هغه خپلې مستۍ دي په هغې کې هلکه مطلب جوبلې ته هم رسي اکسیډنټ پکې وشي څوک پکې مړه شي څوک پکې خوږ شي نو باید چې دغه څیز باندې پابندي ولګي چې په جنګونو کې دغه جنګونه یا د ډزو خبرې یا د ریسونو لګول په دې څیز باندې پابندي ولګي نو ښه به وي. ډېره زیاته مننه. په هر کلي کې داسې یو شخصیت وي چې په مړي ژوندي په خدمت کې هغه ډېر مخکې وي. زه غواړم چې د هغه هم پکې ذکر وشي خاص کر د قبر په کار کې هغه د ټول نه پیش وي. ستاسو په کلي کې داسې څوک شته؟ ګڼ شمېر نومونه دي زه خو چې ډېر نومونه به راسره واخلئ. نو زموږ په کلي کې سریر خان اوس وخت کې چیرمین دی د نشید پارټۍ د الیکشن یې هم ګټلی دی چې هغه ته هلکه ناظم وایي او یقین وکړه چې سره ناظمي هغه قبر ته کوزېږي او تر قبر د اخره پورې هغه کار کوي. داسې زموږ په قام کې زما ترونه دي تره زامن وي زما مشر ورور الحمدلله زما د ملګري ناست دي نصرالله نوم یې چې مړی وشي نو ړومبی سامان یوسي چې کله بیا مطلب قبر ختم شوي نه هغه مړی یې دفن کړي نه مولا پرې دوان یې کړي تر هغې پورې هغه واپس نه راځي. داسې نور بحر علم زموږ یو ملګری د قبرونو کې بیا ډېر کار کوو میر عالم کاکا او ایوب جان کاکا اوس بیمار دی ضعیفه دی. یاسین زموږ یو ملګری اوس په سعودي عرب کې مسافر دی هغه به دې قبرونو کې ډېر کار کوو. شهریار یو هلک و ډېر زیات ګڼ نومونه مطلب چې دلته کې په قبر باندې جګړې وي چا له پکې څوک نمبر نه ورکوي. عاجز صاحب غوندې کس چې پکې نو به سیټ ته ولاړي چې څوک په خپله کوداله راکړي او څوک چاله په خپله کوداله نه ورکوي. دا خبره ټیک ده چې بس موږ هم خپل کوشش کوو کله ځان سره اوبه په کولر کې والو خلکو ته یې کېږدو که د ګرمۍ موسم وي چې ته شربت یوسو که د ژمي موسم وي نو بس موږ دغه کارونه اساني دي چې ته د درې پیالې چای یا قهوه په حق او د قبر خواله یوسو خلکو ته یې کېږدو. نوي دور موبایل راغلی دی د نوي دور نوې تقاضي دي دی به د زوړ دغه باندې کلچر باندې په زوړ رسم و رواجونو باندې څه اثر پرې باسلی دی که نه ستاسو علاقه کې؟ ډېر د موبایل له لاسه خوار څه خراب دي مطلب یوازې زموږ علاقه نه زه اوس هم هسپتال نه راغلی د وړاندې په ډېرو مرکو کې ما دا خبره وکړه څوک پرې بده مو نه ګڼي موږ اکثر ډاکټر پسې ورغلو موږ یاره هغه مریض ته ډرپ ختم دی هغه ډاکټر هغه نرس په موبایل کې لګیا و ګوتې به یې والي وایي درځمه نو بیا ما یو نرس ته وایي چې مطلب 10 منټو شو چې هغه ته هغه ډراپ ختم شوی دی هغه انجکشن پکې هسې پروت دی نو چې ته په موبایل کې خو ضروري کار هم نه کوې چې ته کاپي یا کتاب دې کتل زه وایم چې ضروري کار دی یا مطلب سبق زده ورته یا څه د یو مریض دپاره ګورې نو ته خو ټیک ټاک کوې نو ټیک ټاک نه خو ضروري دا ده چې ته د هغه نه هغه ډرپ لرې کړې هغه له هغه پټی مټی کیلونت لرې کړې هغه وله وکړې نو داسې هر یوه شبره که ډرایوران دي هغوی مطلب د ډرایوینګ دوران کې موبایل استعمالي دا څومره چې حادثې سیوا شوي دي په دغه کې دغه موبایل ډېره اسانتیا هم راوستلی مطلب که ستا داسې کاغذونه په کار دي نو پخوا به یې چاته خط لیږه نو په ورځ به یې سفر کوه اوس یې د وټساپ د لارې په 3-4 سکنډه کې لیږلی شي. بلکل ډېر ښه اسانتیا نه یې راوستې دي د هغې نه خو انکار نه کېږي خو ستاسو خبره صحیح ده چې یاره څه نه څه د خلکو هغه سیوا وختونه دې ختم کړي دي. ډېره ښکلې خبره مو وکړه. تاسو د صحت سهولیات دا د کوم ځای نه حاصلوئ دي؟ مونږ خو یاره په کتوزو کې داسې څه غټ هسپتال نشته دی بیچیو وغیره بیچیو شته دی خو هغه بیچیو هم داسې حالت دی چې الله دې ګناه معاف کړي چې داسې سهولتونه پکې زموږ د خویندو میندو ته نشته دی او داسې ده چې لکه شب قدر بازار زموږ نه 12-14 کیلومتره فاصله کې هلته غټ یو سرکاري هسپتال دی شب قدر هسپتال نو که موږ داسې ایمرجنسي راشي
مونږ هغه شوکت بازار هسپتال ته ځو یا هلته لوکل هسپتالونه دي، خیبر هسپتال دی، اباسین هسپتال دی، داسې نور ډېر ګڼ شمېر هسپتالونه دي چې لوکل هسپتالونه دي، پرایویټ هسپتالونه دي. نو موږ خپل مریض هلته وړو او هلته چې زموږ ته ډېر زیات ټایم لګي. چېرته تاسو د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده د دې چې د ناظم د دغه نه وغیره؟ نه، چا هم داسې کوشش نه دی کړی یاره چې د دې ناظم نه یا د حکومت نه څوک غوښتنه وکړي، ځکه چې نن سبا خو مطلب کوم سړی چې حق خبره کوي هغه بیا خلکو په خوله باندې لاس ږدي، نو په دغه وجې باندې چا نه ده کړې تپوس نو. ټیک شو جي، ډېره زیاته مننه. غږ ستاسو اوري حکومت امري او د دې نه علاوه نور چې کوم خلک دي هغوی هم اوري. یوې وړې غوندې دمې نه پس راځو، ځای به چېرته هم نه خبرې به کوو انشاءالله. ډېر ښکلی شخصیت سره ناست یو چې خبرې ځان له سندرې دي او شعرونه خو یې د کمال دي، د اورېدو دي. ځای به چېرته هم نه راځو یو وړې غوندې دمې نه پس. د بڼو غوښو دې ویشتو پې ټوټې شو، را ټولومه د بسمي زړګي کودرې. ټوله شپه مې شوګي راوي ستوري شمارمه، په خوبونو کې را درومي جادوګرې. زه بې وسه یم شور نه کوم خاموش یمه، ستا په شور خلکه راغون شو زوراوی. نو راشه زمونږ چم ته ګلې ورځې د سپرلو، جانولي لیلو لیلو جانولي لیلو. راشه زمونږ چم ته ګلې ورځې د سپرلو، جانولي لیلو لیلو جانولي لیلو، جانولي لیلو لیلو جانولي لیلو. چل بدریز د کما اترکی نو چکو، جانوری لیلو لیلو جانوری لیلو. راشه زم چم ته ګلې ورځې د سپرلو، جانوری لیلو لیلو جانوری لیلو، جانوری لیلو لیلو. دبر سنڈو جانولی لیلو لیلو
بګرام په میلمنو او جان وزیر ویلکم بیک جی غږ دی د ریډیو وطن زه فاروق جان حسین نن موجود یو په کوتوزو کلي کې او زموږ سره دا وخت موجود دی د پښتو ادب یو ځلنده ستوری جناب زیات الرحمن عاجز صاحب زموږ سره یو بل زلمی هم موجود دی زموږ ډېر ګران سیاب صاحب ډېره مننه کوو عاجز صاحب خبرې خو ډېرې ښکلې شروع وې دلته یاد خلک کم دي او د ادب په دنیا کې که یاد شخصیات هم تذکره وشي دلته خو ډېر زیات شخصیتونه دي لکه ما سهار کتوزی صاحب نوم مخکې مو هغه شته جی جی په ادب کې هغوی یو ځان له پهچان لري جی نور ګډ شمېر شاعران دي که زه یو دوه نومونه والم نو بیا به رانه هغه نور خفه وي خو تقریبا چې 22 شاعران دي ښه جی چې د هر چا یو ځان له ځان له ادبي پهچان ټولنه پکې شته که نه ادبي ټولنه سهار کتوزی صاحب په نوم باندې په کتوزو کې وه جی او هغه بیا یو مسندي صدرګړی یو کړی په هلته کې قلم ملګري پښتو ادبي ټولنه یوه ټولنه ده جی چې په هغې کې مونږ شرکت کوو جی دلته په شپره کې دعا پښتو ادبي یو ټولنه ده چې دا په 1960 کې را جوړه شوې وه ښه جی او دې ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د دې ړومبی صدر حمزه بابا و ښه جی او سهار کتوزی صاحب د هغې څلورم صدر دی جی جی ډېر زیاته مننه کتابونه دلته کم چاپ دي که تاسو ته یاد دي او دلته کتابونه د سهار صاحب چاپ دي لکه پوهنه چاپ دی جی شاعري اسلام په رڼا کې ښه جی او داسې نور ګڼ شمېر کتابونه سهار صاحب دي چې هغه د شاعرۍ نه دي خو مطلب د نورو اصنافو سره هغې تعلق ډېره زیاته مننه سیاسي شعور دلته څنګه دی او کمې پارټیانو پکې راج دی دا وخت دلته خو دوه غټې پارټۍ دي یو ANP والا ده جی او د آفتاب خان پارټي ډېره زیاته په زور دا دوه پارټۍ ډېرې په زور کې دي ډېره زیاته مننه دا راته ووایه چې دلته سماجي څه کارکنان شته دی دلته څه تنظیم داسې شته دی د خیر ښېګڼې امید فاونډیشن زموږ یو شاعر ملګری تحمید الله عاجز د هغه امید فاونډیشن په نوم باندې هغوی یو فاونډیشن جوړ کړی جی چې هغوی به سالانه د ماشومانو د کپړې بوټان بیګونه داسې نور سهولتونه چې کوم د ماشومانو لپاره دي هغوی یو څو ملګري وو چې هغوی یو تنظیم جوړ کړی و هغه به په خپله کې پیسې راټولولې جی او هغه ماشومانو ته بیا کپړې پیزار دا ورکول په سکولونو کې تاسو د ګنو ذکر وکړه د دې نه علاوه دلته نور کم فصلونه کېږي جوار ډېر زیات کېږي غنم هم کېږي او ګنې په ذاتې د مشهور فصلونه دي او ګوړه هم مشهوره ده او نو بس ګوړه جوماتونه دلته کم دي ګڼ شمېر جوماتونه دي ډېر زیات جوماتونه دي او بس داسې نومونه خو پرې نشته او مطلب د محلې په سر باندې 2-3 جوماته خامخا شته دلته د لوبو میدان شته یا که نشته سرکاري نه سرکار خو دلته هېڅ هم نه دي کړی او نه داسې څه فاونډیشن شته چې هغوی د ماشومانو چې د لوبو میدان پیدا کړی دا خلک لوبې نه خوښوي کولی لوبې ښه ډېرې خوښوي زموږ ټول نه غټه په بدقسمتي دا ده چې مونږ که کرکټ کوو که والیبال کوو زه په خپله باندې د والیبال یا د کرکټ څه وخت کې کلاړي خو نه وم خو د والیبال کس وم مطلب کسانو کې شمار وم نو که مونږ والیبال کړی که کرکټ کړی مونږ په مغبرو کې لوبې کړي دي اوس هم مازدیګر لمونځ چې وشي دا مغبره ټوله ډکه وي هلته که کرکټ کېږي که لکه چېرته چې خالي ځای وي نو هلته کوشش کوي هلکان به ځان لوبه سموي او قبرونو ته ډېر غټ نقصان دی مطلب هلته د قبرونو نه پاسه کښېني نو که ستاسو په وجه باندې زموږ د اواز څوک پول دلته کې مطلب زموږ دغه موجوده نسل یا راتلونکي نسل داسې د لوبو یو میدان جوړ شي دا به یو ډېره ښه خبره د دې ځای خلکو زره آمدن چې کومه ده ګټه وټه دا د څه نه ده د زمینداری نه د ګني نه د ځمکو نه دا راته ووایي چې دلته څه مسایل کم دي که هغه د دې لوبو میدان نه علاوه که داسې وي چې یار هغه حکومت کولی شي حکومت ته کم کارګران دي دونه مسایل دي چې د ټول نه غټ مسایل خو زموږ د نکاح سرې د اوبو کار ډېر خراب دی جی د خلکو په کورونو کې په دغه لارو کې به تاسو ووینئ اوبه ولاړې دي جی جی دویمه خبره زموږ لارې ډېرې زیاتې خبرې د ټول نه غټه مسله د بجلۍ ده جی د ګیس ته دا ډېر زیات تکلیفونه دي کتوزو کې
ځانګړتیا د دې علاقې د څه په وجه ده چې د نورو کلو نه هغه د یو ځانګړی مقام لري یا څه څیز مشهوري؟ موږ یو کلي ته تللي وو نو دغه ځای خلکو موږ ته ویل چې د دې علاقې ګیدړان مشهور دي پوه شوې. نو دلته چې کوم دی داسې څه یاره دلته کې خانان ډېر زیات مشهور دي. مطلب داسې ده چې په مړي جمدي کې یو خان سړی داسې په خبر کې مطلب کوزېږي خبر ته سره مړی هم ښکته کړي. که ما تاسو سړي خان ذکر وکړه چې په کورنۍ باندې هم خان دی او په سیاسي شعور کې هغه مطلب چیرمین دی، نن سبا د پارټۍ چیرمین دی، خپل دفتر یې دی او هغه مطلب قبر ته کوزېږي او تا سره مړي کوزوي، تا سره تبریک دی، بیا په قبر باندې خاوره ورړئ، بیا ځنه واپس دي. بالکل ډېر ښکلی کلی دی. چکر به پکې لږ وځئ به چېرته هم نه. زه وایم عاجز صاحب چې څو شعرونه دا سیاب صاحب به ترې هم خوند واخلي او اورېدونکي به ترې هم خوند واخلي. قربان د خپلو تړو اوښکو مشغولا ته مې زړه کېږي، څه بل شان کیفیت کې یم، جړا ته مې زړه کېږي، بې خونده حکمران ناروا ته مې زړه کېږي او غربت مجبوره کړی یم غلا ته مې زړه کېږي. بې خونده حکمران ناروا ته مې زړه کېږي، غربت مجبوره کړی یم غلا ته مې زړه کېږي. بېګا را باندې خوب کې چا دا منظرې کړې، ګډ شوی چېرته نه یم خو ګډا ته مې بیا ووایه دا جي ډېر بېګا را باندې خوب کې چا دا منظرې کړې، ګډ شوی چېرته نه یم خو ګډا ته مې زړه کېږي. قربان دې د دې چو د شونډو نه شم مورې، چې تا په خندا ووینم خندا ته مې زړه کېږي. عاجز یم که هر څومره څوک بد را سره وکړي، خیرو ته مې زړه نه کېږي، دعا ته مې زړه کېږي. ډېر ښکلی عاجز صاحب. زه هم چې نور هم څو شعرونه که یاد وي درته یاد به هم راته نه وي، زه یم دغه مېلمانه ناست نو که بیا موقع وه هلته به چې شعرونه ټیک ته ځئ به چېرته هم نه راځو به وړې غوندې دمې نه پس چېرته چې مې ښه د آباد اوسئ یو وړې غوندې دمې نه پس راځو. دنیا هوښیار ما ګڼه هوښیار د دې دنیا، بچې لوڼه یتیمان کې ځینې درومي، بے وفا دی مور او پلار د دې دنیا نو، په تخته باندې بیرونه شي له حجابه، شرمدار او پردهدار د دې دنیا. یو فساد به بیان پر رحمان شي، فسادونه دی بشمار د دې دنیا. زبردست زبردست. ښکلی دې سم ښکلی دې زما صنم ښکلی دې، زما صنم ښکلی دې، ښکلی دې سم ښکلی دې زما صنم ښکلی دې، زما صنم ښکلی دې، لور د هوا ښکلی ده، زوی د دم ښکلی دې، زوی د دم ښکلی دې، ښکلی دې سم ښکلی دې زما صنم ښکلی دې، زما صنم ښکلی دې. تستا جانانا کډه راوړم ښکلی دی، کډه راوړم ښکلی دی، کلي تستا جانانا کډه راوړم ښکلی دی، کډه راوړم ښکلی دی، مزه د خال دې منم مسافرې له مزه، پتا چم ښکلی دی، پتا چم ښکلی دی، مسافرې له مزه، پتا چم ښکلی دی.
پتا خو چم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی زوی د ادم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی بلې موسم ښکلی دی یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی بلې موسم ښکلی دی یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی بلې موسم ښکلی دی مزه د خال دې منم پیزوان دې سم ښکلی دی پیزوان دې سم ښکلی دی مزه د خال دې منم پیزوان دې سم ښکلی دی پیزوان دې سم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی زوی د ادم ښکلی دی ښکلی دې سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی د خاغې پیغلې جینې زلفو کې خم ښکلی دی زلفو کې خم ښکلی دی زلفو کې هم ښکلی دی د خاغې پیغلې جینې زلفو کې خم ښکلی دی زلفو کې خم ښکلی دی یوازې زه نه وایم وایي علم ښکلی دی وایي علم ښکلی دی یوازې زه نه وایم وایي علم ښکلی دی علم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی زوی د ادم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما ټوپک بدي شي ما ته قلم ښکلی دی ما ته قلم ښکلی دی زما ټوپک بدي شي ما ته قلم ښکلی دی ما ته قلم ښکلی دی